د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو به په متن کې لوستلي یا به م لیدلي پښتو ژبه او پښتانه یا پښتانه او پښتو ژبه ځکه سبا ته 29 د مې دی او د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. نو په دې لپاره مې وغوښتل چې په دې ورځ باندې به په دې نه د پښتو په ژبه باندې به زه نن خبرې کوم او د پښتو ژبې لارې چارې او پرمختیا او پرمختګ ته باید موږ څنګه لیواله واوسو او څه باید وکړو د دې لپاره. نو په دې باره کې به سره زه خبرې کوم. ما څه سلایډونه هم جوړ کړي دي، ان شاء الله تعالی دا به هم تاسو سره زولم او بیا سره زه خپل نظر هم شریکوم. نو زه به دا سلایډونه غټ کړم او خپل ځان به وړوکی کړم ځکه چې دا بیا دغه شي. اوس سم شو. نو د پښتو ژبې نړیواله ورځ عمر بورا زماني د پښتو ژبې پیژندنه. پښتو ژبه د افغانستان او پاکستان په ډیرو سیمو کې د خلکو مورنۍ ژبه ده. په هند کې ډیر پښتانه دي چې اوس هم د ځینو پکې پښتو ژبه زده ده، خو ډیر داسې پښتانه هم شته تقریبا د 50 میلیون نه به زیات دي چې هغوی خپله پښتو ژبه هیره کړې ده. دا څنګه؟ ځکه چې د کله به هم چې پښتانو هند ونیو نو د دې ځای نه به ډېر پښتني قبیلې چې دي هغه به یې د ځانه سره وړلې، هلته به یې ورته ډېر جاګیردارونه او ډېر جایدادونه به ورته د هغه وخت پاچاهانو ورکول، لکه ابراهیم لودي شو، شیرشاه سوري شو، احمدشاه بابا شو. نو دوی سره به دغه پښتانه تله او دوی به هلته به ورته ډېرې ځمکې او جایدادونه ورکول، بیا به دوی ورته مشته کېدل. خو دا چې دی دغه شاهانو پاچاهانو یوه تېروتنه دا کوله چې دوی به خپله ژبه چې ده چې دا به یې ځان سره نه وړله. مقصد دا دی چې صحیح ده په دوی به خپل منځونو کې ویلې، خو دا به د دفتر او د اقتصاد ژبه نه کوله. لکه څنګه چې همیشه دا خبره کوم چې کله یوه ژبه د ضرورت ژبه نه وي هغه به څوک نه زده کوي، او هغه وخت یوه ژبه د ضرورت ژبه ګڼل کېږي چې کله دا ته په دفتر کې ورنه باسي او دې سره اقتصاد وتړلی شي. اقتصاد چې ورسره تړلی کېږي نو ځکه کار ورسره تړلی کېږي بیا ورسره اقتصاد هم تړلی کېږي. نو دې په خاطر باندې بیا خلک خپله زده کوي. که موږ تاریخ ته وګورو د محمود غزنوي نه واخله تر احمدشاه ابدالي بابا پورې چې کله به هم دوی هند ونیو دوی به ځان سره دغه دري ژبه به ځان سره وړه یا فارسي ژبه دا به ځان سره وړله او هلته بیا حاکمه ژبه کوله، دا به د ضرورت ژبه کوله. نو خلکو به هم دې ژبه باندې بیا زده کړې به هم پکې کولې. هغه ځای اوسېدونکي د هند هغوی به هم بیا دا ژبه زده کوله او په دې کې بیا زده کړې کولې، ځکه چې دوی سره به کار تړلی و. نو خلک مجبور وو چې دا ژبه زده کړي ځکه د کار په خاطر باندې به زده کوله. خو چې کله انګریزان راغله نو هغوی د دفتر ژبه چې ده هغې انګریزي کړه د هند. نو دې په خاطر باندې د فارسي ژبې ټغر چې و هغه د بري صغیر نه یعنې د هند، پاکستان او د بنګال نه ټول شو او د هغې په ځای باندې د هغوی ځای انګریزي ژبې ونیو. ولې انګریزي ژبې ونیو؟ ځکه چې انګریزان چې کله راغله هغوی خپله ژبه چې ده انګریزي ژبه هغه د دفتر ژبه کړه. نو دې په خاطر باندې چې کله دا دفتر ژبه شو دا کار د فارسي په ځای باندې د انګریزي ژبې سره وتړلی شو. چې کله د انګریزي ژبې سره وتړلی شو هغه ځای اوسېدونکي چې وو هغې فارسي پرېښودل او د فارسي په ځای باندې به انګریزي ژبه چې ده دا به زده کوله، دا به لوستله، په دې کې به زده کړې کولې. ولې به یې کولې؟ ځکه چې دې سره اقتصاد تړلی او دا د ضرورت ژبه وه. نو دې په خاطر باندې ځای اوسېدونکو به د فارسي په ځای باندې دا انګریزي ژبه به زده کوله. مخکې چې کله اقتصاد د فارسي ژبې سره تړلی نو خلکو به فارسي زده کوله، وروسته چې د انګریزي ژبې سره وتړلی شو نو خلکو به انګریزي زده کوله. مسله داسې ده چې اقتصاد په ژوند کې مهم رول لوبوي، خو موږ پښتنو پاچاهانو که چېرته په هغه وخت کې پښتو ژبه د دفتر ژبه کړې وې نو دا به د ضرورت ژبه وې. هغه ځایي اوسېدونکو به هم زده کولې او خپله پښتنو به هم پکې خپله تعلیم کولی او زده کړې به پکې کولې او خپله بیا پښتو لیکوالان پیدا کېدل. ځکه کله چې یوه ژبه د اقتصاد ژبه هغه بیا خپله لیکوالان هم هغې کې زیاتېږي، ځکه چې لیکوالانو ته پکې اقتصادي ګټي. نو چې کله په یوه ژبه کې اقتصادي ګټي بیا په هغې کې هغه لیکنې هم زیاتېږي. نو کله چې کله څوک وایي چې د زده کړو ژبه زه پښتو کوم، زه ورته همیشه دا وایم چې تر څو پورې ورسره تا دفتر تړلی نه وي او اقتصاد یې ورسره تړلی نه وي پښتانه به خپله هم بیا په پښتو ژبه کې زده کړې نه کوي. که موږ وګورو د پښتونخوا اوسېدونکي چې دي ولې په اردو او انګریزي ژبو کې زده کړې کوي؟ ځکه چې کار چې دی د اردو انګریزي ژبو سره تړلی دی. نو دې لپاره خلک هلته چې دی په اردو او انګریزي ژبو کې زده کړې کوي. که چېرته همدغه د دفتر ژبه ورته دوی پښتو کړي خلک به خپله مجبوره دي چې په خپله پښتو ژبه کې زده کړې وکړي او په پښتو ژبه باندې به خپله د فزیک، کیمیا
اندسي دا ټول کتابونه به په پښتو ژبه باندې لیکل کېږي. نو چې کله په پښتو ژبه لیکل کېږي دي کې به لیکوالان زیاتېږي، چې لیکوالان زیاتېږي خپل بیا ژبه پرمختګ کوي. نو دا چې پښتنو هیڅ کله دا هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه د دفتر ژبه کړي او دا د اقتصاد سره وتړي، نو خلک به پکې بیا زده کړې کوي. نو پښتانه چې دي که په افغانستان کې دي که په پښتونخوا کې دي همیشه پردو ژبو ته کار کړی دی. د تاریخ په اردو کې هغه شاهان پاچاهان چې په هند باندې د پښتنو حکومت کوو هغوی به د جګړې لپاره بیا پښتانه بول، خو مګر هغه ژبه چې ده هغه د اقتصاد ژبه هغه بیا په وخت کې د پښتو ژبه چې ده دا به د دفتر ژبه نه کوله. نو اوس که موږ وګورو په هغه ځای په محلونو او هغه څه تاریخي آثار چې دي په هغې باندې فارسي لیکل شوي ده، هغه به پاچاهان به پښتانه تیر شوي، مګر هغه لیکنې چې دي هغه آثار چې دي هغه اوس په دري ژبه پاتې دي. نو دا خپله د پښتنو چې دی غټه تېروتنه وه او د پښتنو دغه میرنه سلوک چې د خپل ژبې سره کوي په دې کې خپل پښتنو ته ډیر زیان ورسېده. اوس هغه پښتانه چې دي که موږ هر څومره ویو چې دا ځنې پکې پښتانه هم دي لکه غلجین، موږ هغه اوس هغه دغه ځای هغه لیکوالان اکثره بیا داسې وایي چې نه دا غلجین چې یو دا ترک هغه دي پښتانه چې په هغه ځای باندې د غلجینو چې کوم حکومت کړی نو ځکه بیا داسې پکې ډېرې غټې مسلې راپورته شوي دي او پکې تېرېږي په تاریخ کې، نو ځکه بیا خپل تاریخ هم د خلکو نه اخلي. زه به انشاءالله تعالی په دې باندې نور هم ډېرې خبرې کوم، سبا ته ځینې نور ځینې لیکنې ما کړي دي بیا به د هغې حوالې هم زه ورکوم، خو اوس دا څه مې لیکلي دي دا به دغه کوو. زه ډېر د تاریخ نه ځم، زه هغه شی وایم چې باید پښتو ژبه ولې دغه شوې نه ده، د پرمختګ نه هغه څومره چې ورته په کار او څومره د دوی امپراتوريګانې تېرې شوې ولې دومره پښتو ژبې پرمختګ نه دی کړی، زه په هغې باندې خبرې کوم. بل دا دی چې پښتو ژبه د افغانستان او پاکستان په ډېرو سیمو کې د خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو ژبه د هند اروپایي ژبو له ډلې څخه ده. پښتو ژبه لرغونی تاریخ لري، لکه دا څنګه چې موږ ویلې دي، خو دغه تاریخ کې ځکه دا چې دې په خاطر چې دا دفتر ژبه نه ده پاتې شوې تر ډېر وخته پورې او پښتنو ورته کار نه دی کړی، نو ځکه دې په خاطر باندې په دې کې هغه تاریخي اثار هم ځینې ورک دي او ځینې لیکنې پکې کمې شوي دي. نو دا بیا دلته ما یو شعر لیکلی دی ځکه چې دا به هم درسره شریکم، ځکه دا ډېر هم دې په خاطر ما لیکلی ځکه خاص کر دغه زموږ دا شاهان چې کله پښتنو په زور باندې قدرت ته ورسېږي بیا چې دی هلته پښتو هیره کړي او د هغې په ځای باندې بیا په دري او په نورو ژبو باندې شروع کوي. نو هغې ته ما دا شعر لیکلی و. نو دا شعر داسې دی وایي: خوږه مو د پښتو ژبه، خوږه مو د پښتو ژبه، درنه ده د جرګو ژبه، قدرت ترې رسولی دي پښتون چې وي پښتو ژبه، بیا هیره ترې په ار کې شي غږیږي په پردو ژبه، وزیر د پښتنو ولې ګړیږي په فارسو ژبه، ویستلې له دفتره ده دا چا مو د پښتو ژبه، پیخلیک د پښتنو پکې یو بیت کې د ټپو ژبه، ټپه باندې کتاب لیکم لرغونی تاریخو ژبه، ساتلی ولسونو ده د میندو او پلرو ژبه، پښتون چې پرې پښتو نه کړي محکومه د پښتو ژبه، په خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه، بورا که چیرې واک دي شي واکمنه د پښتو ژبه، واکمنه د پښتو ژبه. نو په دې باندې ما خبرې وکړي، نو لکه تاسو ټولو ته به دا جوته ده ځکه کتابونو کې مې لوستلي دي، کله هم چې پښتون پاچا ارګ ته رسېدلی دی خپله ژبه هېره کړې هم ده، بچو یې هم هېره کړې ده او هغه ټولې کورنۍ به هېره کړې ده، بیا هلته دا په پردو ژبه باندې غږېږي، خپله ژبه ورنه بیا هېره شي. نو دا یې د پښتنو سره ډېره جفا کړې ده. بیا یوازې هغه شاهان او پاچاهان خو به موږ پرېږدو چې کوم وزیران زموږ به وو د پښتنو په حق او حقوق باندې به راغله، چې دا پښتانه دي هغه فیصدي په پښتنو په دغه باندې به دوی راتله چې د پښتنو فیصدي په خاطر باندې بیا هغوی ته هغه چوکۍ ورکولې، بیا به هغوی هلته هم خپله پښتو چې ده هغه بیا نه کاروله، په کانفرانسونو سیمینارونو کې بیا په بله ژبه خبرې کولې. نو صحیح ده موږ څنګه پردو خلکو ته پردو قومونو ته خپله ژبه ګرانه ده، نو ته ولې خپله ژبه باندې هغه شان ته غیرت نه کوې لکه څنګه چې په نور قومونه کوي. خو دې کې د پښتون ولس چې دی دا ډېر زیات ملامت دی، ځکه موږ باید هغه شان وزیران هغه شان حکمرانان چې دي که په لر دي که په بر دي که په پښتونخوا کې دي په افغانستان کې دي چې دغه شان ته پښتو ژبه ځان سره دفتر ته نه وړي هغه حاکمه کوي نه، هغه شان ته پښتنو ته باید موږ حق هم ورنکړو د حکومت او نو ته باید دا حق ورکړو چې په موږ باندې بېرته حکمراني وکړي او نو ته دا حق ورکړو چې دا همالته په هغه چوکۍ باندې پاتې شي، بلکې کوشش وکړو چې په هغې کلکې نیوکې وکړو او که وس هم کېږي چې هغه دغه چوکۍ هغه د مقام دې هم راښکته کړو، ځکه چې دا د پښتنو خپلې ژبې سره جفا کوي او ځکه یوه ژبه یو قوم چې ژوندی دی هغه په خپله ژبه باندې ژوندی دی، یو قوم چې پرمختګ کوي په خپله ژبه کې وی کوي، په پردو ژبو کې هیڅ قوم پرمختګ نشي کولی. موږ همیشه دا ځینې مثالونه داسې دي لکه اوس که سویډن دی که ډنمارک دی دا ټول ډېر
واړه جغرافیه لري او دلته ډېر کم نفوس اوسېږي، مګر ژبې چې ده ټوله په خپله خاوره په خپله جغرافیه باندې حاکمه هم د دوی خپلې ژبې دي. پردۍ ژبې دوی استفاده ترې کوي خو مګر هغومره نه. خپله ژبه د میډیا هم ده، د دفتر ژبه هم ده، د کار ژبه هم ده، د هر څه ژبه خپله ژبه هم، مګر ځینې علمي کتابونه به دوی خپله ډنمارکي ژبو ته ژباړي او ځینې چې دي هغه لکه که ډېر زیات یو نوی کتاب راشي ځینې وخت کې ساینسي ځینې کتابونه بیا ځینې وخت دوی په پوهنتونونو کې هماغه هوبهو په انګلیسي باندې، خو بیا هغه استاد چې کله لیکچر ورکوي هغه بیا په ډنمارکي باندې ورکوي. نو دا دی دا چې دی ښه بډایه ادبیات لري، شعرونه، کیسې، متلونه دا په پښتو ژبه کې شته. څه کار هم ورته کړی دی، خو دا د ټول د لیکوالانو، شاعرانو او عام ولس ورته کار کړی دی. د پښتو لیکدود عربي رسم الخط کاروي، لکه پخوا چې دی دا سنسکریت کې لیکل کېدو، بیا وروسته د عربي ژبې ته راواوښتو که نه، دا اوس په عربي ژبه چې دی د ښي طرف نه چې لیکېږي او دا کوم الفابیټ چې موږ کاروو نو دا د عربي ژبې دغه دی الفابیټ دی، نو هغه اوس موږ کاروو. نو دا د پښتو ژبې نړیواله ورځ، نو دا ورځ پښتو ژبې د دوی دا ورځ چې ده سبا ته ده 29 د مای، دا ښه دی ځینې پښتانه لیکوالان په خپل وخت کې سره ناست وو چې موږ پښتو ژبې دپاره باید یوه ورځ دغه کړو چې بیا همیشه په دغه ورځ باندې به د پښتو ژبې په ارزښت د دوی د پرمختګ او پرمختیا لارو چارو باندې به خبرې کوو چې څنګه موږ وکولی شو د خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، دا ژبه د کار ژبه کړو، د دفتر ژبې کړو، څنګه کولی شو د دې دپاره لارې چارې ورته برابرې کړو. نو دا ورځ د پښتو ژبې د ودې او پراختیا لپاره نمانځل کېږي. همدغه ورځ 29 د مای چې سبا ته ده، موخه یې د پښتو ژبې ارزښت او اهمیت خلکو ته ورپېژندل دي. نو دغه موخه یې همدغه ده، دغه هدف دی. د پښتو ژبې اهمیت د زرګونو کلونو فرهنګ استازولي کوي. دا ژبه زموږ ژبه چې ده د سیمه ایز هویت نښه ده، دا زموږ نښه ده، د پښتنو نښه ده، دا زموږ چې پېژندګلو ده پښتو ژبه. غني ادب، هنر او موسیقي. نو یوه ژبه خپل همدغه شی نه چې دي دا یوې ژبې دپاره د غني کولو دپاره دا ډېر ضرور دي، لکه ادب، هنر او موسیقي. پښتو کې دا ټول شته، ډرامې پکې شته، د قصې پکې شته، د شعرونو مختلف قسم اقسام اوس پکې راغلي دي، آزاد چې دا د ټول کوم نوي سبقونه چې پکې راغلي دي دا ټول په دې کې شته، کوم صنفونه چې نوي ورته راداخل شوي دي لکه آزاد نظم شو، داسې نور شیونه دي دا اوس په پښتو کې شته. نو کار ورته شوی دی، ورته کېږي به انشاءالله تعالی بې پای. د پښتو ژبې زده کړه او پیاوړتیا زموږ مسؤلیت دی. راځئ چې پښتو ژبه ژوندۍ او بډایي وساتو. نو دغه چې دی د اخرنی سلایډ و، اوس به زه داسې راسې لږې خبرې وکړم نو بیا به دا پروګرام پای ته رسوم د خیر سره. ښه ملګرو، لکه موږ ټول لپاره دا پکار ده چې خپلې ژبې ته کار وکړو. دا کار به څنګه کېږي؟ که اوس یو لیکوال دی، شاعر دی، هغه باید هم په خپله ژبه باندې لیکنې وکړي، خو د ژبې هغه لارې چارې باید موږ ولټوو چې څنګه کولی شو دا ژبه پرمختیا وکړي، پراخه شي، نورو خپل نسلونو ته پرېږدو. نو ځکه هغې دپاره بیا ضرور دا دی چې همدغه زه همیشه وایم چې دا د اقتصاد ژبه وګورو. اقتصاد ژبه په وخت کېږي دفتر ته بیا د خیر سره نه باسو. اوس خو په افغانستان کې خو په دفتر کې یو څه کارول کېږي، خو په پښتونخوا کې چې زموږ 80 میلیونه نفوس اوسېږي، وګړي اوسېږي پښتانه، هلته چې دی دا ژبه چې ده دا د اقتصاد او د دفتر او د کار او د ټولو شیانو نه ډېره لرې پاتې شوې ده. او د وخت په تېرېدلو سره دا ژبه چې دی هلته میکس کېږي د اردو او انګریزي ژبې سره. هغه له دې لپاره چې دې ژبه کې هلته تدریس نه کېږي او په دې کې په ښوونځیو کې، کالجونو، لیسو کې او پوهنتونونو کې نه ښودل کېږي. صحیح د پوهنتون کې یو پوهنتون به وي چې هغې کې په پښتو ژبه کې هلته خلک ماسټري او ډاکټري پکې اخلي، خو مګر دا مهمه ده ځکه چې هغه ډېر لږ مقدار یا لږ محدوده خلک دي چې هغه به ځي پښتو ژبې دغه ادبیات لولي. نو عام چې لکه په لیسو کې باید وي، په کالجونو کې باید وي، په ټولو پوهنتونونو کې په تدریس باید په پښتو ژبه په ښوونځیو کې هغه کار چې دی هلته بیا نه دی شوی. د ضیاءالحق په وخت کې به داسې و چې پښتو ژبه چې ده دا خو به په شخصي مکتبونو کې خو بیخي ونه یا سکولونو کې، خو مګر چا چې به کوم ماشوم به چې بیا کله په پښتو ژبه باندې یو بل سره خبرې کولې په هغې باندې به پابندي و. هغې به ویلی چې تاسې به دلته په اردو ژبه سره خبرې کوئ چې دا ستاسې قومي ژبه ده. او دا بیا داسې کول چې هغه ماشومان چې رالوی کېږي چې دوی د احساسې کمترۍ سره مخ شي، نه چې دا
یو علاقایي ژبه ده پښتو، ستاسې قومي ژبه چې ده هغه اردو ژبه ده، نه دا برتره ژبه ده، او ستاسې ژبه چې ده هغه د یوې علاقې ژبه ده. ډېر لږ خلک پرې خبرې کوي او خبر نه وي دا د یو ملت ژبه ده چې اوس تقریبا 80 میلیونه وګړي په دې باندې خبرې کوي. دا د 80 میلیونه وګړو ژبه ده. خو دا چې ده دا خپله د پښتنو کمزورتیا ده چې خپله ژبه چې ده دې ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې لکه څومره چې په خپلې ژبې ته پکار وي، لکه څومره چې نورو قومونو ورکړي، څومره چې دغه پرمختللي قومونو خپلو ژبو ته کار کوي او دې دپاره دې ته هغه اهمیت چې ورکړل شوی دی په نورو حکومتونو کې هیوادونو کې هغه چې دی بیا پښتنو خپل ژبې سره هغه مینه نه لري. صحیح داسې په خوله به وایي چې موږ ورسره مینه لرو خو نه لري. نو ځکه چې بیا ته کله په یوه ژبه کې زده کړې نه کوې بیا ستا د لغاتونو هغه ذخیره چې ده هغه بیا ډېره کمزوري. نو بیا ته چې کله خبرې کې او د خپل خیال اظهار کې نو بیا ستا دپاره د ډېرو لغاتونو ذخیرې ته پکار وي. نو هغه دا چې تا سره نه وي بیا ته پکې اردو، انګریزي، افغانستان کې پکې فارسي، بیا پکې دغه خلک پکې دا راچوي. ولې راچوي؟ ځکه چې ته د خپل خیال اظهار کې یا خپل خبره خلکو ته رسوي نو تا سره په پښتو کې هغومره ځکه تا په پښتو کې زده کړې نه وي کړي نو تا سره هغومره الفاظ نه وي چې ته بیا روانې خبرې وکړې. نو بیا مجبور یې چې بیا د یو بل ژبې نه چې هغه څه دي په کومه ژبه کې زده کړې کړي دي بیا د هغې نه ته رااخیستل کړې. نو دغه یو شی دی، دا ډېر زیات مشکلات دي د پښتنو دپاره. باید دا چې په دې باندې موږ حاکمیت پیدا کړو، د خپله ژبه دفتر ته ونه باسو. لکه څنګه چې بنګالیانو د خپلې ژبې په خاطر باندې هلته ټول بنګال ته ازادي واخیستله، خپله ژبه یې چې ده په خپله خاوره باندې واکمنه ژبه کړه، د پاکستان نه ځان جدا کړو. زه به سبا د خیر سره په دې باندې نورې خبرې کوم. ما سره راسا صاحب راغلی دی، هغه به راواخلم ځکه چې هغه اوس راغی، هغه څه کار و. راسا صاحب په خیر راغلی. سلامونه او احترامات بورا صاحب تاسو ته او د لوی افغانستان تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته احترامات. خوشحاله اوسئ بورا صاحب. نو زه نه پوهېږم، زه همدا اوس راغلم، له یو څه مصروف وم. خصوصا زه به د اول دا خبره به تاسو ته در ورسوم. سبا ته چې دی 29 د مې دی د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. په همدې هکله باندې ما دا پروګرام جوړ کړی او ما پرې سلایډونه هم جوړ کړي وو، اینه پاڼې مې پرې جوړې کړې وې. سلایډ هم اینه دا مې یو انګلیسي ټکی دی، پاڼې مې پرې جوړې کړې وې چې په هغې کې هغه لنډې لنډې خبرې ما ته لیکلې وې، بیا مې هغه دلته لږې تشریح کړې. نو که څه د پښتو ژبې په اړوند باندې ته څه ویل غواړې هغه هم پکې وي، او سبا ته به موږ بیا په دې باندې خبرې کوو. سبا له خیر سره ما نن خو ما دغه کوم تنقید چې د خپلو شاهانو او وزیرانو باندې کړی او سبا ته د پښتونخوا د ملګرو دپاره ما اوږد نظم لیکلی چې هلته پښتو سره کوم سلوک کېږي هغه به ویم. او ورسره یو بل دی چې باید موږ څنګه خپلې پښتو ژبې ته کار وکړو، نو هغه به هم پکې خپل پروګرام کې شاملو. او ورسره به ځینې نور معلومات چې ما په هغې باندې تقریبا 8 او 2 مضمونونه لیکلي وو، 8 صفحې دي، د هغې نه به هغه ځینې لنډې خبرې به د ملګرو سره شریکوو. نن خو لکه بغیر د تیاري نه زه راغلم، نو بس ته خپلې خبرې وکړم بیا به دا پروګرام راټول او ډېره زیاته مننه بورا صاحب. انشاءالله سبا ته به ورباندې خبرې وکړو. خو زه د ژبې په ارتباط او خصوصا د مورنۍ ژبې په ارتباط باندې یو څه خبرې لرم، ځکه چې دا د ټولو انسانانو طبیعي حق دی بورا صاحب چې په خپله مورنۍ ژبه خبرې وکړي، په خپله مورنۍ ژبه لوست وکړي، زده کړې وکړي، په خپله مورنۍ ژبه دغه څه چې د پلارو نیکه فرهنګ دی هغه باید زده کړي په خپله ژبه او په خپل کلتور باندې. نو متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې او به خصوصا په کوزه پښتونخوا کې په مورنۍ ژبه باندې زموږ پښتانه دومره دغه نه لري، حاکمیت نه لري. یعنی حاکمیت په دې معنا نه لري چې هغه دغه تدریس او هغه نظام او هغه څه چې سیستم دی هغه نو بل چا ولا جوړ کړی دی او د هغې په سیستم باندې هغه ماشومان هم راغټېږي. او نو همدې په لحاظ باندې څوک نه غواړي چې حتی په هغه خپله مورنۍ ژبه ورباندې ماشوم سره ډېر زیات دغه وکړي، ځکه چې هغې پوهېږي چې دی که سبا ورځ درس وای تحصیل وای دا په بله ژبه تحصیل کوي او په بله ژبه چې تحصیل وکړي نو بیا هغې ته هغه کارونه او کوم ځای کې چې هغه د ژوند سهولتونه دي هغه ورته برابرېږي. نو بیا هغه د پلار او مور هغه د کورنۍ بیا ورسره د هغې کوم داسې خاص مشکل نه وي، ځکه پوهېږي چې د هغه د زوی یا د اولاد او آینده مې په دغه ژبه او په دغه کې هغې سرنوشت جوړېږي، هغې ورسره که نه ژوند برابرېږي، نو هغې هم ته څه نه وایي. او دا متاسفانه چې دغه کلونه کلونه دا سیستم هم بلې خوا ته روان دی، هم کوزې خوا ته روان دی. نو دې ته ډېره زیاته توجه پکار ده چې دغه پښتانه په دې باندې باید پوه شي چې باید په خپل ماشومان په خپله مورنۍ ژبه وروزي، په خپله مورنۍ ژبه ورته تدریس زمینه ورته برابره کړي، د تحصیل زمینه ورته برابره کړي.
یا دا خو خیر د دې نه به وراسې چې د انسانانو طبیعي او انساني حق دی چې په خپله مورنۍ ژبه باندې تدریس ولوس وکړي او بل دا په هغه صحي او رواني لحاظ باندې ځکه چې ته یو ماشوم چې هغه اوله ژبه یا هغه اوله کلمه چې د زده کوي هغه د هماغه د مور ژبه ده، یعنې هغه د مور چې ورته څه وایي هماغه دغه زده کوي. نو هغه د ماشوم ذهن او روان هماغه څه چې د مور نه زده کوي هماغه کومه مورنۍ ژبه چې ده هغه ډېر هغه فکر او دغې په هماغه دغه باندې بیا چې دا یو د پې بیا په مکتب یا سکول کې داخليږي هغه بیا بلې ژبې ته وړي، نو دا طبیعي خبره ده چې د هغې هغه مفکوره هغه ذهن هغې باندې منفي اثر ګرځوي، یعنې هغه دغه منفي طرف ته ځي. یعنې په هغه صحي لحاظ هم دا یو دغه دی چې د یو ماشوم سره کېږي یا ته یو ظلم دی که ورته ووایو که نه، یا هغه دغه حقوقي د حق هم خوړل کېږي. نو په دې ارتباط به انشاءالله بیا به وراسې ډېرې خبرې دي بیا به ورباندې خبرې کوو. ډېره زیاته مننه، تاسو همیشه همداسې د پښتنو د هغه د وخت او د حالاتو سره برابر هغه کومې ستونزې چې دي په هغې باندې خبرې کوئ او د لوی افغانستان دغه ناره م جګه کړې ده. نو تاسې نه هم ډېره مننه، انشاءالله بیا به ورباندې سبا شپه خبرې وکړو. په مننه اساس سبا له په خیر سره خبرې هم کوو. ډېر ښه د ټیک ټاک زموږ پروګرام زی یو وخت کې ما په همدې باندې کار کوو، اخره کې پکې دغه شولو ان شاء الله تعالی. زه دغه دی دا یو وخت کې نه یو وخت کې به بیا دا بیرته زموږ د ملګري یم زیات شي په ټیک ټاک کې. ټیک ټاک کې لا اوسه پورې زموږ ملګرو لوی افغانستان چینل موږ جوړ کړی دی، خو د هغې فالوورز لا کم دي. نو زما خپله عمر بورا زماني کې ټیک ټاک کې دا پروګرام ښکاري که بیا که ملګرو کتو هلته هم کتلی شي. او هغه چینل چې ما په یوټیوب کې جوړ کړی دی لوی افغانستان دپاره هغه هم شته دی، خو زه لا اوس زه عمر بورا زماني د یوټیوب نه دا پروګرام زموږ لایف ښکاري. او همداسې زموږ فیسبوک کې موږ لوی افغانستان چې کوم پاڼه جوړه کړې ده هغه هم لکه دا پروګرام دغه ځای نه بلکې د عمر بورا زماني عمر زماني له عام فیسبوک نه ښکاري هغه پاڼه لا اوسه پورې. ځکه ما غوښتل چې هلته هغه ځای نه لایف پروګرام مې راشي، خو هلته زموږ فالوورز کم دي نو دا پروګرام دغه ځای نه لایف نه راځي. نو انشاءالله تعالی بله میاشت کې به بیا دا پروګرام چې دی د 15 ځایونو نه بیا په ژوندۍ بڼه ښکاري. اوس یوټیوب دی، ټیک ټاک دی او فیسبوک دی. بیا موږ د خیر سره ایکس ته هم دغه کوو چې پخوا به ورته ټویټر ویل کېدلې، او همدې سره به بیا انسټاګرام ته هم دا پروګرام رسو. نو ورو ورو به د دې دغه زیاتېږي او انشاءالله تعالی که بیا زموږ ځینې نور ملګرو غوښتل هغه به موږ سره په دې پروګرام کې راځي. ځکه زه ځینې وخت کې دومره وخت نه وي چې مکمله تیاري ونیسو روزمره په هره موضوع باندې بحث ته ځان اماده کړو، ځکه خپل کارونه هم دي بیا ورسره دام شي. نو بیا چې کله کله موږ خیر سره نور ملګري هم ځان سره یو ځای کړو، نو بیا که یو ورځ به یو پروګرام یو موضوع باندې به یو ملګری خبرې کوي په بل نو بیا داسې به لږ اسانتیا وي انشاءالله تعالی. ځکه بندوو بیا نه، ځکه دا به همداسې دوام ورته ورکوو، خاص کر دغه نوی نسل چې په پښتونخوا کې رالوی کېږي، ځکه چې هغوی ته صرف هماغه هغه نصاب او دغه هغه میډیا چې ورته څه ښیي هماغه زده کوي او پاکستانیت له په مضغو کې اچوي او پښتونولي او افغانیت نه د مضغو نه وباسي. ورځ ورځ په هغوی کې بدلون راځي تر څو پورې چې پښتانه پاتې شي پاکستانیان پاتې کېږي. دې په خاطر باندې پرون دې په خاطر ما له دې لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې په هغې کې ما ورته وښودل چې دا که تاسو ته دغه درکړی شناختي کارت، نو دا چې کله په 1920 کال کې په هغه وخت کې چې کله انګریزان په برصغیر باندې واکمن وو، نو په هغه واکمنۍ کې بیا دوی ته یو پاسپورټ ورکوو خپله د برټش انډین په نوم باندې. نو په هغې کې هغه پښتانه هم شامل وو چې کوم یو په دغه پښتونخوا کې اوسېدل، نو هغوی ته به هم دغه پاسپورټ ورکوه. هماغه پیژندپاڼه چې اوس ورته شناختي کارت وایي دا بیا ورته انګریزانو ورکوله. نو داسې چل دی چې کله خپله خاوره تاسې انګریزانو دغه ته حواله کړه پنجابیانو ته، نو اوس د هغه دا شناختي کارت درکوي. خاوره ستاسې ده چې دا د هر چا سره یې هغه بدله دغه شناختي کارت یا پیژندپاڼه او همدغه پاسپورټ درکوي. دا کوم احسان نه دی چې تاسو باندې پنجابیانو کړی دی، نو ځکه چې ستاسې خاوره او وسایل هر څه د هغوی په کنټرول کې دي، نو هغه به دغه یو شی چې تاسو درکوي نو هغه خو دومره کوم خاص احسان د هغوی نه دی چې په تاسو باندې کوي. زه همیشه دا خبره کوم چې همیشه لکه کله کله اوس پرون ځینې وخت کې داسې خبرې راشي بیا مجبوره شم هغه وکړم. پرون ما یو باس کې وم، نو هغې دا خبره وکړه چې پښتانه ولې وژل کېږي. ما پښتانه ځکه وژل کېږي چې ستاسې سیاست چې دی هغه ستاسې بادار جوړوي، او ستاسې بادار به داسې سیاست جوړوي چې ته پکې وځپل شي، وټکول شي، کمزوری شي، چې هغه به تا باندې همیشه خپله باداري وکړي. ځکه پنجاب چې دی هغه به پرمختګ کوي او ته چې دی ته به ورځ تر ورځه لاندې ځي، ته به غرقېږي او هغه چې دی هغه به خوشحالېږي. نو د دې لپاره ځکه چې که غواړئ
چې دغه مرګ ژوبل نه خلاص شي، د پردی د استیصال او دغه د پردی د غلامۍ نه بچ شي. صحیح ده، لومړی به تاسو ته لږ مشکلي د دغه نه ځان آزاد کړئ او خپل خاور آزاد کړئ، خپل سیاست په خپل لاس کې واخلئ، خپل وسایل په خپل لاس کې واخلئ، بیا به تاسو پرمختګ کوئ او بیا به تاسو نه وژل کېږئ، ځکه ستاسو سیاست به داسې چې هغه به د خپل پښتون ولس په ګټه باندې، نه د پردو دپاره. نو بس ملګرو، دا پروګرام زه راټولوم ان شاء الله تعالی. سبا لا بیا 29 د مې دی، د پښتو ژبې په اړوند باندې به یو څه نور پروګرام در سره کوو، ځکه سبا ورځ باندې موږ همیشه د لوی افغانستان شو، پښتو ژبه شوله، دې په اړه به زه همیشه لګیم. هر هغه خبره به زه د دوی سره لینکوم د لوی افغانستان سره چې دې کې زموږ ګټې دي. لکه دغه پرون چې ما دغه کوو، دا پروګرام ما راوړو چې دغه انګریزانو به دوی ته د پاسپورت ورکوو، صرف د قبایلي خلکو ته به نه ورکوو. دا مې دې په خاطر راوړو چې کله کله دوی د سوچ کوي چې موږ ته دوی ته پاکستان د پاسپورت یا شناختي کارت ورکړي، نو هغه به ځینې وخت کې به ان شاء الله تعالی دغه تاریخي حوالې ورسره موږ ورکوو. او هغه به لکه دا څومره چې دا پروګرامونه وکړو، ما هر یو پروګرام تقریبا د لوی افغانستان سره لینک وو، د لوی افغانستان په خاطر ما کوو. او ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې چې کوم هغه خبر موږ ږدو، هغې کې به د لوی افغانستان دغه لکه دا اوس هم په دې نن په وزیرستان کې تقریبا دوی داسې یو د ډرون برید وکړو چې په هغې کې تقریبا 10 کسان ټپیان دي، په هغې کې به خدای مکړه څومره به پکې بیا شهیدان کېږي. نو دا داسې چلی چې دغه ظلم پنجاب روان کړی دی او د دې ظلم په خلاف باندې باید راپاڅېږو. بل اوس دا پروګرام دی، زه دا به زه سره رالنډوم، ځکه دا اوس موږ د پښتو مسله وه، خو دا بله مسله هم دا هم د دې سره تړلې ده، د لوی افغانستان او د دې ژبې سره تړلې مسلې دي. خو زه ان شاء الله تعالی دا ځنې به سبا ته پرېږدو. نو ملګرو، تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.